سږکال د کابل پوهنتون د لیسانس ماسترۍ او دکتورا په کچه تقریبا 2800 محصلین فارغ کړي دي. په دې کې د مختلفو رشتو محصلین شامل دي. یوازې نن کوم پروګرام چې دا یوازې د لیسانس د مرحلې د فراغت غونډې په ویاړ دایر شوی دی او په دې د لیسانس په کچه چې کوم محصلین فارغېږي د دوی تعداد تقریبا 2300 دی او 450 محصلین د ماسترۍ دي او شاوخوا 60 نفره د دکتورا دي. درنو محصلینو، نن چې کومه مرحله د علم هغه تاسو تکمیل کړه، طبعا دغه کم سند چې تاسو اخلئ، دا کم علم چې تاسو حاصل کړه ده، دا یو معنوي ارزښت لري او تاسو د پخوا په پرتله باندې په یو خاص مسؤلیت کې قرار لرئ. دا ځکه چې د دغه معنوي ارزښت او د دغه سند ترلاسه کول دا ورسره په څنګ کې یو مسؤلیت هم لري. نن په هغه وضعیت کې نه یې چې 4 کاله مخکې و. که انسان یو مرحلې ته رسیږي، د هغې مرحلې مسؤلیتونه هم ورسره زیاتیږي. د ژوند په مختلفو مراحلو کې د انسان مسؤلیتونه تفاوت کوي. هغه فکر به نه کوئ په کومه ورځ چې پوهنتون ته په اوله ورځ داخل شوي وئ. د 4 کالو مسلسلو کوششونو نه وروسته او ستاسو د استادانو، ستاسو د والدینو د دوی د کوششونو نه وروسته تاسو دغه مرحلې ته ورسېدئ. د دې لپاره چې دغه مسؤلیت ښه ادا شي او دا مسؤلیت په ښه ډول ترسره شي او خپل هدف ته ښه ډول سره ورسېږئ، نو د دې لپاره پکار دی چې په دې خپل مسلک کې لا پیاوړي شئ او د دغه خپل مسلک دغه لاره تعقیب کړئ. د علم د تحصیل دا سلسله جاری وساتئ. دا په دې معنا نه ده چې نن تاسو فارغ شوئ او تاسو د تحصیلي دورې دا نن اخرنۍ ورځ ده، بلکې په حقیقت کې تاسو اوس د علم سره آشنا شوئ او اوس به د تخصص او د مسلکیت خواته روانېږئ. د لیسانس مرحله یو عمومي مرحله ده. د دې نه وروسته د هر برخې لپاره هغه د ماسترۍ مرحله ده، د دکتورا مرحله ده. نو کوشش به دا کوئ چې په دې برخه کې د ستونزو او کړاوونو مشکلاتو ته تسلیم نشئ. دا دنیا پیدا شوې ده د ستونزو او مشکلاتو سره. کامیاب انسان هغه دی چې د ستونزو او مشکلاتو او دغه خنډونو سره مقاومت وکړي او په الله توکل وکړي. ومن يتوکل علی الله فهو حسبه.